عام طور موبایل مونږ هر څوک استعمالو، خو په موبایل کې چې کوم سیټینګ ورکړی شوي دي په هغې خو یا زیاتره مونږ پیږو نو، او زیاتره داسې په پټ پټ ځایونو کې وي چې د هغې مونږ ته د سره پته نه لګي او د استعمال پته یې نه لګي. زیاتره د هغه سیټینګونو دپاره مونږ خپل موبایل ته څه نه اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. خو نن به زه تاسو ته درې داسې خوندور او پټ سیټینګونه د موبایل په سیټینګ کې درښایم چې دغه به ستاسو خامخا په کار راځي، ستاسو ضرورت به هم ترسره کوي او تاسو له به فایده هم درکوي، او تاسو ته به د اپلیکیشن ضرورت پکې هم نه وي. کم کم سیټینګونه دي زه د موبایل سکرین ته راته دغه نه مخکې تاسو کې که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ډېره ډېره مننه. د ټولو نه اول به تاسو خپل موبایل کې د موبایل کوم اوریجنل سیټینګ چې دی هغه راواړوئ، او بله دا خبره یاد ساتئ دا کوم سیټینګان چې زه تاسو ته درښایم دا ما سره انفینکس موبایل دی، په دې کې شته. نو که تاسو سره انفینکس یا دغه شانتي نیو ماډل موبایل وي په هغې کې به دا سیټینګونه موجود وي. بقیه د چا په موبایل کې چې دا سیټینګونه نه راځي نه وي پکې نو هغه به خفه کېږي نه. اوس راشئ اولنی سیټینګ، که تاسو غواړئ چې زه په وټساپ کې د یو چا آډیو کال کومې خبرې چې دي هغه ریکارډ کړم خو چې هغې کې د ایپ ضرورت را نه شي، نو بلکل دې موبایل کې خپل یو سیټینګ شته. را به شئ په خپل موبایل کې دلته تاسو سرچ کولی هم شئ، سوشل ټربو به سرچ کوئ. سوشل ټربو څنګه چې زه سرچ کوم دغه شانتې به سرچ کړئ، تاسو به د اولنی راوالي تاسو به څه وکړئ په دې اولني به کلیک واخلئ. دا یو چې دی که تاسو سره دلته نه راځي دلته سیټینګ کې به تاسو راشئ بلکل ویښته دلته به تاسو سره راوالي سوشل ټربو دا دی، دا به تاسو سره موجود وي، خو چې سرچ کې هر ځای کې چې وي تاسو سره به راوالي. په دې به تاسو کلیک کوئ، چې په دې تاسو کلیک کوئ دا اولنی آپشن دی تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخیستو تاسو سره به دا آپشن آف وي، تاسو به څه کوئ آن به کوئ. چې څنګه هم آن کوئ تاسو چې بیا وټساپ کې چا سره خبرې کوئ نو به ریکارډ کېږي. ګوره کله چې تاسو دا آن کوئ نو بیا به تاسو وټساپ کې چې چاته آډیو کال کوئ نو چې کله تاسو کال وکئ هغلته به تاسو ته د آډیو یو نشان درکړي، تاسو به څه کوئ په هغې به کلیک کوئ. چې هغه تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به خبرې ریکارډ کېږي او بیا به دلته سټور کېږي. دلته دا کوم آډیو چې دي دا ریکارډ شوي دي، دا تاسو بیا دغه شانتې بندولی هم شئ. دویم نمبر سیټینګ، که تاسو غواړئ چې زه په وټساپ کې د یو چا سره ویډیو خبرې کوم خو چې زما مخ دې ورته ښایسته ښکاري زه دې ورته ښایسته ښکارم، د هغې دپاره تاسو مختلف ایپ ډاونلوډ کوئ، فلټر یې ډاونلوډ کوئ. نو دا سیټینګ په دې موبایل کې هم شته او په دې سوشل ټربو کې دی. دا دی بیوټي موډ، ټیک شو، دا دی ویډیو بیوټي موډ. تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ، چې په دې کلیک واخلئ دا به تاسو دغه شانتې آن کوئ. چې آن کوس تاسو په وټساپ کې چاته ویډیو کال کوئ نو تاسو سره به هلته یو فلټر آپشن واخلي، تاسو به څه وکئ په هغې به کلیک کوئ. چې هغه تاسو کلیک کوئ نو بیا چې تاسو چا سره خبرې کوئ نو ستاسو کوم مخ چې دی هغه به ورته ښایسته ښکاري. دریم نمبر سیټینګ، د دې سیټینګ په مدد سره تاسو کولی شئ ستاسو چې د موبایل کوم چارجینګ ټایم وي هغه تاسو لږ سیوا کولی شئ. ټیک ده، یعنې تاسو چېرته سفر یا په دغه منتې یا تاسو دا سیټینګ آن کوئ نو تاسو سره به موبایل د ګنټې دوه درېو دپاره چارج زیات کوي. کوم سیټینګ دی؟ را به شئ موبایل کې دې یو سیټینګ دی پاور میریټن، دا تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ بره وګورئ موږ سره چارج کوي 14 غنټې او 38 منټ. چې کله تاسو دا پاور بوسټ آپشن آن کوئ ګورئ دا هر څه به بلیک شي. د بلیک کې قدرتي داسې چل دی چې هغه چارج ډېر زیات موږ سره کار کوي. بیا یې وګورئ 16 غنټو 45 منټ ته ورسېده. نو چې کله تاسو دا آپشن کله آن کوئ د دې په مدد سره به ستاسو موبایل چارج ګنټې دوه درېو دپاره سیوا کار کوي. همدغه د موبایل درې خوندور سیټینګونه چې تاسو به خوښ شوي که خوښ شوي ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره مننه او موږ سره کنیکټډ اوسئ.